په خوست کې د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې له تازه برید سره د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد نادرکه کېدل. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په سر کې یادونه کې که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتون نیوز چینل سبسکرایب کړئ. په خوست کې د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې له تازه برید سره د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد بیا نادرکه دی او د مخکینیو بریدونو برعکس لږ تر لږه پر پاکستان لفظي برید یې هم نه لیدل کیږي. ملا یعقوب مجاهد چې هڅه کیږي د پاکستان ضد څیره وښودل شي او په دې ډول خلکو کې محبوبیت ورته وموندل شي، مخکې یو ځل پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې د بریدونو دوام به یې ښې پایلې ونه لري. هغه یو ځل د دفاع وزارت له ادرسه په یوه اعلامیه کې د پاکستان هغه اعلان ته هم تون غبرګون ښودلی و چې ویلي یې و که طالبان د پاکستان خلاف د افغانستان د خاورې نه استعمالېدل تضمین نه کړي، پاکستان به د افغانستان په خاوره کې دننه هم د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړي. ملا یعقوب مجاهد د پاکستان د دغه خبرداري په غبرګون کې ویلي وو چې د افغانستان خاوره بې څښتنه نه ده او دوی به د پاکستان د هر ډول برید تون ځواب ووایي. اوس چې په خوست کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه ادعا شوي غړي مفتي فاروق پرکور د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې له لوري برید شوی او د دوو لوڼو د وژل کېدو ترڅنګ یې یوه لور او یوه زوی ټپیان دي. د ملا یعقوب درک نشته خو خلکو ته د هغه خبرداری وریادېږي. ډیرو افغانانو چې په ټولنیزو رسنیو کې د ازادانه لیکلو فرصت ورته مساعد دی د ملا یعقوب د نادرکۍ اعلانونه خپاره کړي او پوښتلي یې دي چې ملا یعقوب مجاهد چیرته دی. د ملا یعقوب نادرکتیا رښتیا هم د پوښتنې او بحث وړ ده. هغه چې ډیر ځله ځان د یوه هیواد واقعي دفاع وزیر په لور کې ښیي او ګواښونه کوي، له نادره کېدو سره یې ځینې ښایي فکر وکړي چې د پاکستان خلاف د کومې جګړې په تیاری بوخت دی. له دې ورخوا د پاکستاني لیکوال حسن عباس کتاب لا هم د رسنیو سره ټکی دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه یې لیکلي او د پاکستان د ورته بریدونو پر وړاندې یې د ملا یعقوب مجاهد مخکینی خبرداری باره کې پکې بحث کړی. حسن عباس لیکلي چې پر خوست د پاکستان د مخکینیو بریدونو په غبرګون کې پاکستان ته د ملا یعقوب مجاهد د بریدونو د خبرداری په اړه یې د پاکستان د پوځ یو مشر پوښتلی وو، وایي هغه ورته ویلي وو چې د ملا یعقوب کورنۍ اوس هم د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې ژوند کوي او د پاکستان په چارتر الوتکو کې له افغانستانه د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کراچۍ ته ورځي. قدرمنو دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.